قهر ته وځي یا په خوله شي یار بیا به مې شبګیره ارمان ورژي بیا به مې شبګیره ارمان ورژي یاد را سره ډېر چې په دنیا شي یار سلامونه احترامات ته ډېره ته مینه ومنئ فیض الله جان یم سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي حاضر یم په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي غزل محفل یو ځل بیا ستړی کړی ده راغلی دی شاکس شاه نورآباد د امیر حیدر شبګیر صاحب سره نننې بنډار را جوړ کړی دی یقینا چې ډېر ښه لیک کوي او ډېر زیات وخت نه لیک کوي امیر حیدر شبګیر صاحب اول خو ستاسو د مینې او د خلوص یو جهان مننه کوم او ډېر زیات دون هرکلی په خیرالۍ او ستنمچې هم درته وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د خپرونې غزل او محفل ټیم فیض الله جان او مرستیال فواد خان ډېره شکریه دا کام د لږ د جوړو نه شکریه دا کام چې مال هم د شعر ویلو د غزل ویلو موقع راکړه او زه هم په خپلو یادو کې راوستم او زه هم په یادو کې یاد کړم ډېر زیات مننه شبګیر صاحب زموږ کوشش دغه وي چې غزل محفل د مینوالو دپاره خپرونه راوړي غزلې راوړي کلامونه راوړي نن سره په غزل محفل کې میلمه څه به راباندې پرزو کوئ ډېره مننه زه به تاسو بیا شکریه ادا کوم تاسو ډېر ښه خپرونې دي او ډېر ښه کاوش هم دی او ډېر ښه کوشش هم دی زه تاسو ته یو څو غزلې عرض کړم غزل دی چې دا اوربل دې په مخ چاته جانه جوړ کړو دا اوربل دې په مخ چاته جانه جوړ کړو چې یو دم د لیونی زمانه جوړ کړو دا اوربل دې په مخ چاته جانه جوړ کړو چې یو دم د لیونی زمانه جوړ کړو او دومره ته د کار سړی نه وي رقیبه دومره ته د کار سړی نه وي رقیبه خو تا ماته سم سړی د ځانه جوړ کړو مننه دومره ته د کار سړی نه وي رقیبه خو تا ماته سم سړی د ځانه جوړ کړو او په ځوانۍ به د انبار شي خړې خاورې شي خړې خاورې چل د مینې ته زما چې ځوانه جوړ کړو په ځوانۍ به د انبار شي خړې خاورې چل د مینې ته زما چې ځوانه جوړ کړو او اوس به زه په تورو شپو کې شوګیرې کړم چې د کور زما پر لکې زاخانه جوړ کړو او په کتو دی چې زه اوس وله میره شوم دا نظر دی ما ته کومې خوا نه جوړ کړو او ما ته وویل په جار باندې ملګرو د چا مینې تور سکاره له تا نه جوړ کړو مننه ما ته وویل په جار باندې ملګرو د چا مینې تور سکاره له تا نه جوړ کړو او آخري مقطع ده چې د وصال شپه مې په ویښه کې سبا شوه مننه د وصال شپه مې په ویښه کې سبا شوه څومره شور دی د شبګیر ارمانه جوړ کړو ډېر ښه دی د وصال شپه مې په ویښه کې سبا شوه څومره شور دی د شبګیر ارمانه جوړ کړو ډېر زیاته مننه کوم شبګیر صاحب که یو کلام را سره بل شریک کړو یقینا چې ډېره زیاته مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړو که یو کلام را سره بل شریک کړو ډېره زیاته مننه به وي ستاسو ډېره شکریه او ډېره مننه بل کلام عرض دی زه اوسېږم درله سره په خیبر کې و تورو غرو کړم د نظره په خیبر کې زه اوسېږم درله سره په خیبر کې تورو غرو کړم د نظره په خیبر کې او ګرځوم به خود په غاړه تاویزونه داسې سترګې دي دلبره په خیبر کې مننه ګرځوم به خود په غاړه تاویزونه داسې سترګې دي دلبره په خیبر کې او چې ختلی وم د غره سر ته ملګرو اوس راکوز یم له غره په خیبر کې او لکه زه چې ستا د در نه بېنوازم داسې ډېر ګرځي بېدره په خیبر کې مننه
او ګله ټکه د هماغ کلو افسر یې ګوله ته ګله ټکه د هماغ کلو افسر یې زه باچا یم بې لښکره په خیبر کې ډېر ښه دی، دم راته بیا ووایه، ډېر ښه دی. ډېره مننه ګله ټکه د هماغ کلو افسر یې زه باچا یم بې لښکره په خیبر کې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او بل شعر دی پکې چې ما لیکلې ده دا ستا په حسن یاره ما لیکلې ده ما لیکلې ده دا ستا په حسن یاره او اورېدی مې شي سندره په خیبر کې. ډېر ښه دی، دم یې بیا ووایه. ډېره مننه ما لیکلې ده دا ستا په حسن یاره اورېدی مې شي سندره په خیبر کې. او آخري مقطع ده چې زه شبگیر په معطر کړم خوبانو زه شبگیر په معطر کړم خوبانو خوشبویي در لاره بره په خیبر کې. ډېره زیاته مننه. یقینا چې ډېر خوند یې وکړو امیر حیدر شبگیر صاحب. که یو کلام راسره بل شریک کړو نو ډېر زیاته مننه به وي، ځکه چې ډېر خوند یې وکړو. ډېر خوندور غزل تاسو ویلو، ډېر خوندور کلامونه تاسو موږ سره شریک کړ. که یو غزل ما سره بل شریک کړو نو ډېر زیاته مننه به وي ستاسو. ډېره مننه. خدای مو خوشحال او آباد او کامیاب او بریالي لره. بل غزل عرض دی چې څنګه د ولاړه په خندا ښکاري څنګه د ولاړه په خندا ښکاري او ډېره ماته نن په نازدا ښکاري. څنګه د ولاړه په خندا ښکاري او ډېره ماته نن په نازدا ښکاري. او نشته پاسېدلې ده د ځای نشته پاسېدلې ده ځای خوشی دی نشته پاسېدلې ده ځای خوشی دی او سترګو ته مې هر ځای کې اشنا ښکاري. ډېره مننه نشته پاسېدلې ده ځای خوشی دی سترګو ته مې هر ځای کې اشنا ښکاري. او اور د سرې لمبې د مینه زور کوي اور د سرې لمبې د مینه زور کوي او ماته سره ورونه یو رڼا ښکاري. او بیا یې خوارې کړي دي زلفان په مخ څومره عجیبه راته لیلا ښکاري. ډېره مننه او بیا یې خوارې کړي دي زلفان په مخ او څومره عجیبه راته لیلا ښکاري. او دا رواج د مینې دی نور څه نه دي دا رواج د مینې دی نور څه نه دي کله چې ښکاره کله په غلا ښکاري. او بل شعر دی پکې چې او به راته وکړي نور به څه وکړي نور به څه وکړي خلکو ته که ظلم مینه ستا ښکاري. او آخري مقطع ده پکې چې کوزه و شبگیره له دې بامه اوس او ګورې راختلې ده چې بیا ښکاري. ډېره زیاته مننه شبگیر صاحب ډېر ښکلي کلامونه موږ سره شریک کړل. یقینا چې ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه. غزل محفل کوشش وي چې تاسو لپاره خپرونه داسې ریکارډ کړي. انشاءالله نیکسټ بله خپرونه به انشاءالله تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغه دمه خپل کوربه فیض الله جان افریدي سره د خپل مرسل ملګري فؤاد افریدي ته ورکړي اجازت. د لوی الله په